د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر سره مجلس درلود او په سیاسي اړیکو، ډیپلوماتیکو اړیکو او د سفارتونو په لا ښه فعالیت باندې هم خبرې وکړې، او علاوه د هوایي ډګرونو په قرارداد هم خبرې وکړې. هغه قرارداد چې یو طرف ته د قطر هیواد او د ترکیې هیواد دی او بل طرف ته د افغانستان نوی اسلامي حکومت ته، نو په هغه باندې ډېر کار سوی ده. په ډېرو مواردو کې توافق ته سره رسېدلي یو. ځینې برخې داسې پاتې دي چې هغه باندې بحث ته ضرورت او یو نتیجې او توافق رسېدلو ته ضرورت ده. په همغو ټکو مو خبرې سره وکړې. امید څه چې په راتلونکي کې نور مجالس وشي، تخنیکي مجالس، تر څو دا مسله یک طرفه شي. او دا مسله چې تاسو تخنیکي خبرې وکړې، ستونزه تخنیکي ده که سیاسي ده؟ سیاسي مشکل شکر نشته دی. موږ د ترکیې او د قطر ډېرې ښې اړیکې دي او موږ په دې خوشحاله یو چې دغسې هیوادونه چې هغه په افغانستان کې نور اغراض نه لري، یوازې د بشري مرستو او د ښو تعلقاتو او اقتصادي فکر له مخې راځي کار کوي، نو هغه مشکل نه لرو. خبره دلته دا ده چې تخنیکي اړخونه دي چې دا قرارداد د څومره وخت لپاره وي او څنګه وشي، او د موږ د خلکو هغه تخنیکي روزنه به څنګه کېږي، او هلته کوم کارونه به د دوی له غاړې، کوم به د موږ له غاړې، عمومي مدیریت به څوک کوي، زمیني امنیت به څنګه وي، او نور. نو دغه برخو باندې خبرې جریان لري. ښه، ما به سیاسي خبره ځکه وکړه چې مخکې داسې ریپورټونه وو چې ګواکې قطر او دوبۍ هم داسې لیوالتیا ښولې ده د هوایي ډګرو په فعالولو کې. نو که چېرته ترکیه، دوبۍ او قطر پکې ښکېلېږي، فکر نه کوئ چې یو ډول کیدای شي سیاسي سیالي رامنځته شي د دوی په منځ کې؟ اوس خو یو طرف ته قطر او ترکیه هیواد دواړه په ګډه دې قرارداد ته راوړاندې شوي دي او له هغوی سره خبرې روانې دي. همدارنګه فی الحال هم هلته ځینې خدمتونه دي چې عرب متحده امارات یې ترسره کوي،